چمن پرلط کوونکو پاکستان ته کوم اخر اخطار ورکړ او ولې ویډیو وګورئ او د ویډیو په اخر کې مو خپل نظر سره شریک کړئ. ټولو نیوز لیکلی دی د چمن پرلط کوونکي خبرداری ورکوي چې د پاکستان حکومت له لوري د سپین بولدک پر دروازې د پاسپورت او ویزې د الزامي کېدو پریکړه بیرته ونخیستل شي. په ټول بلوچستان کې به پراخ لاریونونه پیل کړي. دغه پرلط غړو د پاکستان بلوچستان ایالات له ځینو سوداګرو سره ناسته کې د پاکستان حکومت یې د چمن د اوسیدونکو د اقتصاد پر کمزوري کولو تورن کړي دي. د چمن پرلط مشر غوث الله وایي صرف د چمن وینه بهیدل غواړي، د ریاست صرف د چمن شکول غواړي، بیا چا 15 کروڑه ټولې کړي، چا شل ټولې کړي او پر دې وطن سودا شروع ده. د چمن پرلط ویان صادق خان اڅکزی هم څرګندوي خلکو خپل دغه کړی دی چې زموږ مسله حل شوه، موږ نور چاته دوکه نه ورکوو. د چمن پرلط یو شمېر نور غړي بیا پاکستان د چمن د اوسیدونکو د اقتصاد په کمزوري کولو کې ښکیل بولي او خبرداری ورکوي که حالات همداسې دوام وکړي ناوړه پایله به ولري. د چمن پرلط غړی شرافت خان وایي زموږ وطن د خلکو په ساتولانو ټوک ټوک کړی دی، د خلکو سره ویشلی دی. د چمن پرلط غړي باران هم وویل د 1892 کال کې چې د انګریز باچاهي وه هغوی له موږ پاسپورت ورغوښت، هغه اغزنتار وانچوه، خو زموږ چې اسلامي ملک جوړ شو نو پر موږ یې دا ناورین شروع کړ. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې په وار وار د پرلط له غړو سره لیدنه کې د دې ستونزو د هوارۍ ژمنې کړې دي، خو دا د 2 میاشتو په تېرېدو سره لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او پر کرښه دواړو خواو ته پراته خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.